دا به پسې ورجګي سي او دا د هغه دا افغانان 40 کاله دا چورلکې او دا بمبارۍ او د بمونو مورې پرې راغورځولې ده دا هغې نه دي سکوت کړي هغې نه دي ډار کړي دا دوی په کومه غلط فهمۍ کې دي بیا د دوی د بیلات نښې شروع سوي دي د پاکستان د بیلات نښې شروع سوي دي چې کله یو حکومت دروغو ته لاس واچاو چې کله خپل عوام غلطول او ګوره دروغ بیا داسې جالب شاید داسې تی وایي او په زړه کې پوهې چې دلته مې تاوان کړی او چاته دا وایي چې ما ګټه کړې د هغه ټنډې نه دې معلومېږي دوی چې په رسنیو باندې راسي دا مخ خیال وایي الله تعالی په لعنت ورغورځولی دی دوی په دې مخ باندې یو رسنیو نه کار اخلي فیک اکاونټس جوړوي دا نقلي جعلي اکاونټونه جوړ کړي دي دغه ما چې پرون په ویډیو کې یاد کړ دا عطا ټورټور سے ورته وایي دا ډینټونیک د دوی یو خپل ټیم ده په پنجاب کې 500,000 نفرو ته وظیفه ورکړی سوې ده چې دوی به په فیسبوک باندې تبلیغات کوي که د موږ 3,000 نفر مړه سیم تاسو به وایئ چې افغانیان 3,000 مړه سو که د موږ شپږ چورلکې ولوېږي تاسو به وایئ چې افغانیان تباه او برباد کړه د موږ بعضې افغانان رونه چې کومه دي پاکستاني رسنۍ تعقیبوي پاکستاني رسنۍ خو ګوره داسې دي هغه خو به ځان ته ښه وایي هغه خو به وایي ما ګټلې ده ته به میدان ته ګورې ته په میدان ته ګورې چې په میدان کې کوم حالات دي په میدان کې تا لاس بر ده د تا سره الله تعالی غیبي مددونه شروع کړي دي تا سره الله تعالی پورې غاړه مرګري یو ځای کړل پورې غاړه مرګرو به داسې حال راخیستی ده چې 500 نفرو ته 500 تسلیمیږي تختې لیږي نه پښې باسي دې ته بیلات وایي دې ته بیلل وایي بیلات دا ده چې افغانستان د پاکستان په نسبت د اقتصاد وګورو که د وسلو وګورو په مقابل کې د 10 کالو ماشوم ده او دای دومره وارخطا ده په دومره وارخطا ده چې د وزیران په خپل کورونه کې نشته د پرایم منسټر هاوس خالی ده د قومي اسمبلی یو اجلاس نه کیږي د پوځیانو د کور کمانډر یو اجلاس نه کیږي د جرنیلان زیاتره چې کوم دي چې دا کومه نورمال بریګیډر او هغه طبقه ده هغوی په داسې ځایونو کې تللي دي چې په 10,000 روپۍ ارزانه کورونه نیولي چې څوک مونه پیژني چې دا څوک دي دا ځایونه ور په نښه نه کي ورته نو دا د موږ ګټه ده د موږ بله ګټه پاکستان چې شي وکړله زه به په دې چې بیا پاکستان نه مننه وکړم خدای دې ورسره ښه وکړي چې د ما د هزاره نه واخله د تاجک نه واخله د بدخشاني نه واخله د کندهاري نه واخله د زابلي نه واخله د ننګرهاري نه واخله د پکتیاوال نه واخله د خوستي نه واخله غزنیچي نه واخله دا ټول سره یو کړه دا لاس مخکې خلاص وو بیلې بیلې ګوتې وې اوس تر موټی جوړ سوی ده سوک تر جوړ سوی ده سوک لکه سوک د پاکستان د سپنګمو ته د افغانستان دا لاس ورلویږي د موږ او د تاسې ګټه دا ده دا یووالی په راتلونکي کې د موږ او د تاسې دپاره دومره فایدهمند ده چې انشاءالله تعالی دا نړۍ چې کوم تورونه په موږ ولګول دې نړۍ چې چاته ترهګر وویل دې نړۍ چې چاته بې تعلیم وویل الحمدلله چې خدای څه وایي که نه وایي همت مردان مدد خدا د الله تعالی کومک چې در سره وي هغه خلک به په خپله پیژني نن پاکستان ولې مجبور ستې هغه ته ځي بین المللي ته ځي پاکستان شهباز شریف ولې سعودي ته تللی ده اسحاق ډار ولې ترکي ته او قطر ته تلیفونونه کوي ولې د امریکې په هغه باندې په موږ باندې د فشار اچولو کوشش کوي دا شیونه ټول د موږ بریا ده اوس دلته د پاکستان یو پلان زه تاسې ته وښیم ښه د موږ سره د پاکستان د جنگ کولو هیڅ جواز نو چې پاکستان د موږ سره جنگ کړی وي تاسې یو خبره نوٹ کړئ چې په پاکستان کې 15% شویګان دي په ټول نفوس کې او هغه شویګان دي چې مطلق کټر شویګان دي او ډیر تکړه خلک دي ډیر غیرتي خلک دي امریکې چې کله دا پلان جوړ کړ چې په ایران باندې زه ورځم او ایران چې کوم دا انټر کانټیننټل بیلسټیک میزایل جوړوي چې د یو هغه کانټیننټ نه بل یو ولي لکه امریکا چې پې ولي دی په امریکا او برطانیا دا ملکونه پې ویستلی سي د دې نه زه دایمه کوم او زه په دوی کې هغه او تخریب راولم د حکومت او رژیم بدلوم خو د دې دپاره ما ته دا سپورټ د تا په کار ده چې د تا د ملک نه ما ته تاوان ونه رسیږي د خپل خلک توجه او دا هر شی راواړول د افغانستان طرف ته افغانستان ورته په 7 میاشتو کې داسې دښمن ښکاره کړ چې دا صفا موږ او سبا م وزني اول ته امریکې چې شي وکړو حمله یې وکړه تر اوسه پورې یو پاکستاني چارواکي دا نه دی ویلي چې دا غلط کار کړی ده نو دا بیلات دا چې د پیسو په مناسبت پاکستان باید د امریکې په مقابل کې ودرېږي د اسرائیل په مقابل کې امنیتي تړون یې سعودي سره کړی که افغانستان ته راغلو نو د افغانانو وینې به په سرکونو وپاشو او هغه کار یې وکړ اوس دا مهمه نه ده چې 10 وجلي که 100 وجلي که 50 وجلي دا مهمه نه ده د طالب ټول نه غټه جفا دعوه د افغانیت کوي خو د افغان په لار روان نه ده بیا طالب که ځان ته وایي چې زه نظام یم یا زه نظام لرم محکمه لري نه
جرګه‌ي اصول لري؟ نه. عسکر لري؟ نه. یونیفورم د معلوم دی؟ نه. دفتر او شعبات د معلوم دي؟ نه. کوم د مشر ادرس د معلوم دی؟ نه. کوم مشر د شته چې تا ته لارښوونه وکړي او ستا خبره ولس ته ورسوي او د ولس خبره تا ته ورسوي؟ نه. چې نه کوي نو زما په لحاظ سره څومره چې زه په دغه شیانو باندې د کلونو نه غږېږم او د کلونو نه پیاخته یم، په یو مطلب زه رسېدلی یو ټکي ما دا خبره کوله چې کوم د نظام یا د نظامتوب دعوه کوي که نه، محکمه نه لري، قانون نه لري، مشر نه لري، مثال خبره پولیس نه لري، اردو نه لري، عسکر نه لري، یو جامه نه لري. زه که په دغه یورپ کې ته زه دا څومره چې موږ او تاسې په هر یو شرکت کې چې موږ کار کوو موږ یو لباس لرو، د هغه لباس د لور نه موږ او تاسې پیژندل کیږو چې دغه سړی مثال خبره ده دغه کار مسؤلیت لري او دغه سړی دغه کار مسؤلیت لري. ایرپورټ ته چې دننه کیږي د ایرپورټ کراچیوان هم معلوم دی، د ایرپورټ هغه بیګ جګونکي هم معلوم دی، د ایرپورټ پاسپورټ چک کوونکي هر څه معلوم دی. د طالب په نظام کې هم اوس هم مخکې چې په کوم وخت کې طالب اوله کې راغلی و، نوي کال خبره درته کومه، هغه وخت کې چې راغلی و زما ښه یادېږي زمونږ یو زوم هغه به راپاڅېدو، لونګۍ به یې وواله، لونګۍ به یې وواله، ټوپک به یې غاړې ته خطا کړه، داسې زمونږ د کلي نه به ووتو، داسې بل کلي ته به چې لاړو دا ټول خلکو به ترې د ډاره امتیازې کولې، ویل مولوي صاحب راغی که نه د هغې مونځ هم زده نه و. نن هم هغه کاروایانې په افغانستان کې روان دي په دې چې مشر نه لري، کور نه لري، درګاه نه لري، ځای نه لري، معلومه نه ده، سواد نشته، قلم نشته. وروره لکه مخکې هغه ورور یو خبره وکړه، یو سړی راوویسته او ولې 3 لغتې ووو، هغه ورسره بحث کوو، په دریمه کې ډز 3 ډزه یې پسې وویشت، خو چا د هغې پوښتنه ونه کړه چې دا یې ولې مړ کړو، دې ګناه څه وه او په څه ووژل شو. طالب ستا د افغانستان جوړولو ته نه دی راغلی، نه طالب په دغه نوم ته ومنه چې طالب افغان دی، په پښتو غږیږي. یو کس و چې دغه د کابل سپین جومات کې